بسم الله الرحمن الرحیم. زما احمد ګل نوم دی، د دویزو اوسېدونکی یم. زه د دویزو نه لکړو کالج کې ما اډمیشن کړی او یکاون کالج کې زموږ حال دی. دلته کې زه سهار په 9 بجې په 10 تاریخ باندې پیپر له راغلی وم. په 9 بجې موږ حال ته دننه شو چې د حال نه واپس راووتو. زموږ موټرسایکل نه و چا بولی و. زموږ د کالج د انتظامیه نه او د دې د لوړ مومن د پولیس د انتظامیه نه دا درخواست دی چې زموږ موټرسایکل په پیدا کېدو کې د دوی زموږ مرسته وکړي، او که داسې نه کېږي نو بیا زما د الله حکامو نه دا درخواست دی چې موږ سره د دوی موټرسایکل په پیدا کېدو کې مرسته وکړي. که پیدا کېږي نه نو موږ له دوی بل موټرسایکل انتظام وکړي. اداره کې څه کار روزګار داسې خاص نشته دی. موږ په خپله باندې ټکه ټوکه کوو. څه دوایانو سټور دی وړوکی غونته. زموږ د کور نه کالج ته موږ د لکړو نه اخوا پاتې کېږو نو تقریبا یې به دغه 50-48 کیلومتر فاصله وي. 1 घंटा 2 घंटों کې موږ رارسو. او چې موټر ګاډي کې کرایه 250 روپۍ 200 روپۍ کرایه لګي د دواړو طرفه. او بله دا چې ګاډي موږ په ټایم باندې پیپر ته هم نشي رارسولی. او ته د 4 کلاس سټوډنټ یم، د 4th ایئر. او دا کومه ورځ چې زما نه موټرسایکل ورک شوی نو په دغه ورځ زما 3rd ایئر پیپر و، هغې له زه راغلی وم، په هغه ورځ ورک شوی. ټول انتظامیات خو شته دی، خو هغوی کې خو چې کوم نوکران دي نو هغوی خو زیات تر په دغه ورځ حال کې، او کوم چې د پولیس انتظامیه والا دي هغوی ټولو ته موږ وویل، خو هغوی ویل چې موږ د دې نه یو ریسپانسبل.